د سهشنبې د ورځې سهار 5:20 د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د عامه نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه موټر بم برید. تر برید وروسته 2 تنه برید کوونکي د عامه نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوځي او له افغان ځواکونو سره جګړه پیلوي، خو مسؤلین وایي چې په 10 دقیقو کې دواړه بریدګر وژلي دي. د صلح ثبات دښمنانو په حافظه تعمیر قطعې باندې له شانه د غربي له سمته موټر بم حمله وکړه او په زمین کې 2 نفر مهاجم قطعې ته داخل شول چې برعکس په ضد حمله کې 2 مهاجمین مړه شول، جسدونه په ساحه کې پراته دي. تلفات 3 نفر شهید کړو، 15 نفر سطحي زخمي. د نظر خدا په نوم د عامه نظم د کنډک سرتیری د برید کیسه داسې کوي. میخواست مرا بزنه، من از کنج دیوال ورا دو مرمی زدم. 2 مرمی ورا زدم. وقتی که ورا زدم و پرید از یک کنج دیگه که از او جون معلوم شدم میخواست یکی دیگه مرا بزنم، ما یکی دیگه مرا زدم. پیش از اینکه او مرا بزنه ما ورا زدم. و غلطی دمی که غلطید بازم تفنگ طرف ما راست کرد، بازم یک مرمی دیگه ورا زدم که خاو کرد. د ښاغلي سلطان په وینا د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې د عامه نظم 3 سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه 14 ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې 11 نظامیان دي. کومه چاودنه چې شوې د هغې نه 14 زخمیان موږ ته راوړل شوي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و د ملکیانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه 2 کسان چې شدید و هغه نورو شفخانو ته انتقال شول او 3 کسان د موږ سره په الحال بستر دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.